السلام علیکم ورونو، زه همدا اوس په نورستان کې ما په نورګرام ولسوالۍ کې او ننګراج په کلي کې موږ الحمدلله په کامیابۍ سره یو بله پروژه هم تکمیل کړه چې دغه پروژه کې موږ سولر سیستم استفاده کړی دی چې عمیق ساه مو وهلې ده ځکه دغه کلی ډېر مشکلات سره د کلي کې 400 فامیلې دي په اوسط ډول باندې هر فامیل کې 10 کسان ژوند کوي چې 4,000 کسان د اوبو مشکلات سره مخامخ وو او الحمدلله موږ د عمیق ساه باندې اوبه راوباسو 40,000 لیټره ټانکي ورسره شته دی دا ډکیږي او ټولو کلي ته په پایپونو کې اوبه ځي زه به تاسو عملي ښیم چې څنګه دا اوبه د دوی کورونو ته ځي او بعضې کورونو ته موږ برق هم ورکوو مساجدو ته الحمدلله کلینیک ته هم موږ دلته برق ورکړی دی او انشاءالله نور امکانات هم برابر سو دغه مشکل حل شي مخکې د اوبو غټ مشکل و په ننګراج په کلي کې چون دا د نورستان دروازه ده کافي خلک تلل راتلل خو دوی عمیق دغه مشکلات سره مخامخ وو الحمدلله خوشحاله یم دا پروژه هم تکمیل کیږي موږ نه فقط په نورستان کې دا کارونه کوو بلکې همداسې څاګانې موږ په نور ولایتونو کې هم جوړ کړي دي زه شخصا نورستان نه یم زه شخصا په دې کې ډېر فخر کوم دا موږ تکمیل کړی دی ځکه دا اولین غټه پروژه چې موږ نورستان کې تطبیق کړې ده نو ولایتونو کړي دي خو نورستان دا اول ځل و انشاءالله اخري ځل به نه وي را تاسو عملي ښکاره کړم دا اوبه څنګه خلکو ته ځي او څنګه خلک دنه استفاده کوي خو د نه مخ غواړم مننه کوم زموږ پارټنر نه وړم ما چې په دې پروژه کې موږ سره پارټنرشپ کړی دی هغوی پارټنرشپ باندې یو ځای موږ دا پروژه تطبیق کړې ده راځئ چې دا نور پروګرام هم ښکاره کړو دوستانو موږ هم دغه شی پمپونه 40 دانې په کلو کې په کورونو مخې ته د کلینیک مخې ته د مسجد مخې ته همداسې په ښار کې لګولي څو پورې خلک وکولی شي اوبه په اسانه لاسته راوړي ځکه اوبه یو یعنې هغه بنیادي ضرورت د ژوند دی نو الحمدلله موږ پرې وګرځېدلو ټول فوق العاده کار کوي 3 میاشتې بعد بیا راځو 6 میاشتې بعد بیا راځو یو کال بیا راځو ویم چې کوم څه مشکل وي مشکل ته حلو او که انشاءالله څه ضرورت نور هم وي کوشش کوو چې هغه ضرورتونو ته هم رافع کړو انشاءالله نو تاسو هم کولی شئ کله هم ننګراج ته راغلی د هندوستان دروازې ته راغلی نو دې ځای نه حتما اوبه وڅښئ انشاءالله